طالبانو له دوحې تړون سره پریکون اعلان کړ. سمیع سادات طالبانو سره د جګړې خبرداری ورکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مجاهد وایي له امریکا سره د دوحې تړون پای ته رسېدلی. موږ د خپلو اصولو له مخې مخ ته ځو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوحې د 5مې کلیزې په مناسبت په یوه مرکه کې ویلي چې له امریکا سره دغه تړون پای ته رسېدلی او دوی دا مهال د خپلو اصولو له مخې مخ ته ځي. مجاهد زیاتوي چې امریکا لا هم د دوحې د تړون ځینې ژمنې نه دي عملي کړي. مجاهد د جمعې په ورځ ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی د دوحې تړون کې د امریکا سره شرطونه عملي کړي. نوموړی زیاتوي د دوحې تړون کې له امریکا سره 2 اساسي شرطونه د افغانستان د امریکایانو وتل او د افغانستان خاوره د دوی په وړاندې نه استعمالول عملي شوي. د مجاهد په خبر امریکا پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او له دوی سره د تعامل شرطونه نه دي عملي کړي. د نوموړي په خبره له امریکا سره تړون پای ته رسېدلی. د تړون عمومي محتویات مراعات شوي. د تړون په اساس موږ مخ ته نه ځو بلکې موږ د خپل نظام په اصولو باندې مخ ته ځو. هغه امریکایانو سره یو تړون و چې په هغه وخت کې پای ته رسېدلی. خو امریکا وایي ګډ حکومت جوړول او د بشري حقونو مراعاتول یو مهم شرطونه دي. بل خوا سمیع سادات وایي طالبان اشغالګر دي او ورسره جګړه کوو. د افغانستان د متحده جبهې مشر سمیع سادات چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د دې ډلې پر ضد جګړې ته د تیاري خبرې کوي، نن بیا د افغانستان انټرنیشنل پښتو په سپیس کې وویل طالبانو افغانستان اشغال کړی دی او د دوی پر وړاندې د جګړې لپاره آمادګي نیسو. سمیع سادات د دوحې تړون 5مې کلیزې ته په اشاره د دې تړون په اړه د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانانو او امریکایانو ته دروغ ویلي. د سمیع سادات په خبره د امریکا جنرالانو د دوحې تړون نه غوښته او نه هم افغان نظامیان د دې تړون غوښتونکي ول. جنرال سمیع سادات وایي چې دوی د جګړې لپاره چمتووالی درلود خو پر افغان ځواکونو نظامي مرستې ودرېدلې او هوایي ځواک ته تجهیزات ونه رسېدل او د دفاع حالت ته لاړل. د افغانستان د پخوانی جنرال په دې باور دی چې طالبان نه غواړي له نورو افغانانو سره جوړجاړی وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.